अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو زه یم اویس محمود تاسو غواړئ اباسین خبر نن موږ سره گورنر فیصل کریم کونډي موجود دی هغه سره خبرې کوو هغه سوي دي السلام علیکم دا راته وایي چې پهلګام واقع چې کم پیښ شو د حواله سره تاسو او خبر پختونخوا کې چې کم کرپشن الزام لګیدل دی حواله سره تاسو وګور پهلګام چې دا غصرف الزام پاکستان باندې لګیدل ده پاکستان کې ملوث نه ده چې ثبوت نشته انډیا سره خپل شی چې کم مقبوض کشمیر کې افغانستان زمکه استعمالي پاکستان کې لغه پټول د پردا کړ ده پاکستان چې کم دفاع د غډیر مضبوط لاسو کې ده پاکستان فوج پاکستان قوم ته په خپل ملک دفاع بچنګو د ټیم ټول قوم چې دا سی واي او پی ټی آی ټول قوم ور سره ولاړ ځکه پرون چې کم بریفینګ چې پی ټی آی غیر حاضری و هغه ثابت کړه چې موږ پاکستان خو د سلامتی پر کار نه کولای لہذا چې کم کرپشن د تاسو مخ د پی ټی آی یو ایجنډا ده چې علي بابا 40 چور علي بابا ناس 40 چوران وسره ناسي تاسو ګورئ چې اوس 40 ارب کرپشن کوئی سان چې هغه نه بعد نوکریګان خرڅي فندز خرڅي لګیا دي دواړه سره لوټ مار کوي لګیا دي د صوبې چې د تبعی باعث جوړ دي